د شمشاد تلویزیون چې کله نوی تاسیس شوی و هغوی غوښتل چې بعضې مدرسو سره مرکه وکړي راغله جناب محترم محتمم صاحب سره مرکه شروع کړه د افغانستان کې د مدارسو د مساجدو باره کې دغه دا پیغام ورکړه هغوی به غوښتنه وکړله وایي داسې کوم عالم به تاسو ته نه معلوم چې موږ ته لکه په انګریزۍ کې د اسلام په باره کې ورته پیغام ووایو چې موږ یې تلویزیون نه نشر کړو الله دې وکړي چې ما دا خبره اوږده نه شي زده کړلی محتمم صاحب ورته وویل چې دا شیخ صاحب سردار ولي شته که نه د اسلام او د قرآن کریم په هغه کې به یو نړیوال پیغام په انګریزي کې او په انګلیش کې ورکړي وایي ښه ډېر زیات خوشحاله شول وایي موږ کله راشو کله تاسو تیاری لرئ محتمم صاحب شیخ صاحب ته ویلي وایي کله تیاری لرئ وایي زه همدا اوس نغدو کې تیاری یم وایي همدا اوس نغدو کې هغې ژورنالستان ویل چې نغدو کې هغوی یو ځلې د مخونو ته لاسونه ونیول چې دا سره کوم خبره ده داسې یو کشر او عاجز او فقیر عالم او ملا او داسې یو موضوع وایي ښه هلته وړه کوټه وه همغه کې بس اسباب برابر کړل د اسلام او د قرآن کریم په محاسنو باندې 45 دقیقې په انګلیسي کې بیان یې ورکړ او هغوی به دا نشر هم کړو د مانځه ترجمه مې نشر شوې ده کله کله به د درس کې هم بعضې الفاظ ترې نه راوتل بیا ما به ورته ویلي ما چې لږ لږ دا خبرونه تعقیبوه چې دا شی دنه هېر نه شي وایي ورکې کوئ دا د یهودو ژبه ده وایي نور ما وایي دې باندې لږ دا درسونه وکړه بس دا یهود راغلي او ډېر ظلمونه یې شروع کړي مسلمانانو او افغانانو سره وایي د دوی دا ژبه هم وایي نه زده کوم وایي چې اوس یې ما نه الله هېر کړي ما قرآن کریم تفسیر او حدیث او ترجمه به کې وکړه بس وایي فطرت مې نه مني دا غیرت اندازې په دې اندازه باندې دا د مؤسساتو والا ورته راغلل هغوی ویل چې موږ سره 1 ساعت کار کوه په زرونو ډالر به ته درکوو وایي ما ته چې الله کوم نعمت راکړی د قرآن او د سنت دا زه په لکونو ډالرو باندې نه ورکوم په میلیونونو ډالرو باندې نه ورکوم